کوم د دوی اصلي حقوق چې دي د ما او د تا د بچانو دا ظالمه دنیا ته راتاو کړي دي او دا خل دا دریم کال ده چې دا ملک چلایي نیمګړتیاوې پکې ډېرې زیاتې دي وی به ولې به نه وي دا به جوړیږي نو ته موږ له دې ستوني نه مه رانیسه چې ګوره وروره دغه فقه خو دا وایي په فقه کې دا نسته ده په شریعت کې خو ټکس نسته ولې دوی په ډېرې بخښنې سره زدران صاحب ګوره تا د شریعت دعوه کړې ده شریعت د الله قانون دی ته څنګه هغه کې ستونزه یې څه معنی زه د ستونزو زه درته دا نه وایم چې په دې نظام کې به چې د الله سبحانه وتعالی قانون نه ودرېږه فرهاد وروره ماته پرېږده ګوره فهیم وروره ودرېږه زه د جواب درکوم زه جواب درکوم نو خو ما پوښتنه هغه نه کړې ده که نه ګوره د کفارو په وخت کې کله چې مشرکینو اول زیاتره ظلم چې په ښځو کېده چې ځکه ښځې لورګانې به ژوندۍ ښخولې دویم ظلم په غلام باندې کېده چې ډېر زیات ورسره کېده صحیح ده تا ویلې ښځه باید تعلیم وکړي او ښځه کار ته پرېښودل شي صحیح ده ګوره په هغه وخت کې هم ښځو کار کوو خو د ضرورت لپاره چې کله د ګوره صحابیان ډېر غیرتي ذات وو هغو به چې کله وس رسېده هغه هیڅ کله دا کار نه کوو هغه ښځې ژوند ګوره د هغه نه مخکې کفري حالت کې دغه خلکو ښځې په دې ښخولې چې څنګه یو سړی د موږ زوم شي څنګه یو سړی د موږ د خور مېړه شي دا د یو جهالت ضد و صحیح ده اوس ګوره فهیم صاحب ګوره تا ویلې زه د شینوارو یم د جلبات یم صحیح ده اولین کار به ته ماته کوې ته به خپله یا خور یا ترور یا بله خاله یا د تره لور ماته رالیږې چې زه دلته په پولیسو کې وظیفه ورته واخلم چې دا ته نه کوې والله لازم کوي وکړي صحیح ده ګوره پردی خورګانې خپله دفتر ته پردی خورګانې وباسي خو خپل خور او ترور او خالګانې ولاکه راولېږي ګوره هر څه چې څه کوئ اول وایي چې څه ځان ته خوښوي بیا بل مسلمان ته هم خوښ کوي ولې دغه کار کوئ چې د یو مسلمان ذهن باندې ګوره ودرېږه خبرې ته غوږ شه خبرې ته غوږ شه قربان دې شم ګوره تر ما ته والله لازم که غیرتي یې خیر ده تل خیر ده لږ خوښه ګوره زه یې در لګم اجازه خو راکړه نو اجازه خو راکړه ورونه نو نه لاګې رالیږې والله لازم چې سبا مې درته وظیفه ورته وانخلي ګوره اجازه راکړه ورونه ګوره اجازه راکړه تا په دې کورنیو چارو وزارت کې تا په د هوایي ډګر کې تا په پاسپورټونو ریاست کې ولې ښځو ته اجازه ورکړې ده شته ده تا ته یم در کوم ته راولېږه زما نن بیا ته د خلکو حقوق ژوندي کوې ګوره اشرف غني ګوره اشرف غني ویلې داسې بحث نه کوي داسې بحث نه کوي نه وروره ګوره زه تاسو ګوره زه په هغه جې باندې پټک دم چې تاسو سر ګرځي ګوره په ټوله کې امارت اسلامي چې کوم امیر دی هغه د بندیز یو فرمان صادر کړی دی صحیح ده بخښنه غواړم اخر ما پرېږده د فرمان صادر کا د ووایي چې په ټول افغانستان کې نجونې مکتب تم تللی شي پوهنتون تم تللی شي کار هم کړی شي ګوره دلته اوس هغه زما او ستا خبره اوس برابرېږي که ما په خپلې خور لور او په ښځه باندې مکتب وایې کار هم که صحیح ده که نه به یې کوي ته خو به یې کړې که تا نه که زه خو به یې کوم زه خپل په شخصي زور باندې نه ده خپل په شخصي زور باندې خپل شخصي زور زه تا چې ترور رالیږې هم وظیفه ورته رالیږم که پشره خور رالیږې که ورېره رالیږې ماما لور رالیږې په خدای خپله خویندې نه رالیږئ زدران صاحب ته ولې نه روباسي لکه ولې حرام ده یو دقیقه ګوره زه ساده پوښتنه کومه زدران وروره دغلته فرهاد وروره دلته چې په خپل خور لور میندې اروپا کې چې مکتب وایي تاسو مخ ته ډېر حیا دا غوړت ما غوړت چل ورته ښیي که نه چې دا څنګه دا اسلام کې شرعن مباح دی که ناروا دی حرام ده فرهاد وروره چې وایي غوږ شه ورته فرهاد پرېږده ما سره به حقیقت دی فرهاد چې کوم مېرمنو ته خویندو ته غواړي چې دلته خو همدا مسلې روانې دي مکتب کې دا شی ځکه دوی په دغه عقیده لري په دغه شان موږ دغه ملک ژوند کوو مثال که نه او دلته انټرویو کې ورته ویلي چې ستاسو قانون فالو کوو دا خبره تا ورته کړې او دا جهنم کې چې زه پروت یم مثال او تم را سره تاویږي دا خبره تا هم کړې ده نو ولې ترې منکرې زه منکر نه یم زه منکر نه یم ما ماشومان بیا د اسلام او دغه خبرې مه کوه یو خلک د ولږې نه مړ کېږي بل ورور راځي سوره نساء ووایه او سوره محسنات ووایه یو دقیقه ورونه زه دا د جومات مخکې یم ځکه دا خلک کله کله سړي ته وایي چې
تاسې د تېښتې وخت چې راسي وای د جومات نوم اخلئ د ما د مازدیګر ماښام وخت ده ښه ځکه زه باید لاړ شم جماعت ته مې ګوره یو دقیقه هغه به موږ د خپل خدای ته ځو تاسې یو سړی رانیسئ شخصي اټک پې کوئ زه به نه شخصي نه خیمه درته عموما خیمه تا د اسلام شرعي خبرې کوي که نه شرعن دا څه د خپل ولې الحمدلله په شرع باندې ژوند کوم دا ونه وینې نه دا خو ویني لکه بیل رئیس جمهور یې ورکړی د مسلمان رئیس جمهور نه ته د اسلام دعوت کړې په امریکا کې الحمدلله کومای په خدای دغه دغه تیر هفته مې 4 دانې قرآن عظیم شان خلکو ته ورکړي نه ګوره فرحات صاحب په دې جمعات ته ځم نه ګوره فرحات صاحب ګران صاحب تاسو د اروپا دی نه دلدلی کنه سار کی چوزي باور په خدای وکنران پکتیوال صاحب منګه مشکل چې دی زادران صاحب سره نه دی زادران شیخ ترڅنګ تیریږي په امریکا کې هم دلته په اروپا کې موږ شخصیت نه کوو ته د اسلام خبره ورسته دغه بیټیر ګوره بیت صراط المستقیم باندې لاړ زه په صراط مستقیم باندې روان یم کنه په غیر المغضوب باندې تابعېږي والله وبالله په غیر المغضوب باندې تابعېږي قسم خدای مومن مسلمان دی فرحات پرې دی چې لاړ شي د مانځه ټیک دی په دې وخت کې دغه بحث د سره کول دا کنه د کومونځ قضا شي والله کې منګي د جواب وشي سر کړه دې زما خدای خشل فرحات زدا الله پمان ګوره فلز لونه کې جوړونه فایما یو خبر درته کوم نیمګړی یو خبر درته کوم ګوري یو سړی چې دینی بحث درته کوي یو خبره د دین له لحاظ درته کوله ګوره اروپا کې وزدران صاحب یو دغه زه اروپا بالکل زه د افغانستان د اسلام په مقابل کې منم نه اروپا نه بل څوک منګ او تاسو ته په کار د یو سړی منګ زدران صاحب ته یو منټ ماته اجازه راکړئ یو د اجازه راکړئ ګوره وروره تاسو را ولا مقصد مونږ دلته خوشاله یو الحمدلله دا خبره مونږ طالبانو سره زکه ستونزه نه ده چې طالبان په افغانستان کې دي او هغوی هلته کچرته په نورو باندې بند کړي دي نو خپل لورانې خويندې نه لګي زمونږ جنجال دی خلکو سره دی چې پراته په غرب کې دي او دوی د دې ځای نه د طالبانو په سر مونږ ته کنځلې کا مونږ ته رد او بدي مونږ ته توهین او تحقیر کا یعنی دې باندې موږ مشکل ورسره لرو موږ دا ورته چې کومه ته زادران صاحب دې کاته کومه نه یو خو ګوره منور اوروره یو خو د باس اصول پیژنې چې راجک شي سیدا ټول غږیږي ګوره تم د جمهوریت یې د فهیم هم د اوروره امپراتور هم طرفدار د جمهوریت ولا خبره زه نفر یو نفر ته راجک شي ګوره زه لګیم وروخته خبره کوم ته لږ صبر وکړه د خبرې کول او تاسو د شروع کوم ځکه تا کېږم درنه ګوره دا سړی چې لاړ دا پارسیوان دی د هزارګانو لیب تم راځي په ایران کې درس ویلی دی او دی اوس دلته پروت دی لورګانې مثلا دلته درسونه وویلې ښځې وویلې صحیح ده ټول درسونه به ویلي قرآن شریف به ویلي تا به دنه یو پوښتنه کړې وه په دې اروپا کې تا ځان کولی شي په زوره چې دا مسجد کې دی وایي زه مونځ کوم یا دا کوم هغه کوم خو نه دغه حساب چې دی ځان ته غواړي موږ ته هم باید وغواړي دغه فهیم چې تا ته لګیا دی دا نور چې لګیا دي دغلته چې موږ یو زمونږ بچان دي ماشومان دي خو موږ هم غواړو افغانستان اسلامي مثلا نو موږ خو داسې نشو کولی چې مثال موږ چې غواړو هغه خلکو دپاره غواړو چې اوس دغه تا اوس فهیم صاحب ته وویلې چې مثلا ته د خاله راولېږه یا د ماما لور راولېږه یا د یو څوک راولېږه ګوره دا زما د توهین ما د توهین له لحاظه نه ده کړی ګوره زه یو خبره کوم ګوره موږ مسلمانان یو وای کو کینا سیده خبره کوه زدران صاحب یو دقیقه اجازه راکړه زما د واتس اپ اخري 3 نمبر وای بیا زه درته دلته وګونم درته نیسم 3 نمبر اخر وای درته کنه سکرین شاټ لګوم دار یو چی وروره دلته د مړ چې د لیکل زما د واتس اپ 3 نمبر اخري وای اجازه درته خلکو خلک زلره کته د زیب کنه مقل سره ده کنه یو کمنټ دو کمنټ ما خور ما لره کولا کمه ورته فکر یې لره کته په غواړم اجازه راکړه وروره زما مور زما خور زما لور چې دی د بیبي خدیجه نه چې دی بهتره نه ده د بیبي فاطمه نه ده د بیبي عائشه نه ده چې هغه راځي تجارت هم کا هغه چې دی د احادیث عالم ده او هغه د هر یو صحابي نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث پوښتنه کا هغه به راجمع کوي تاسو ګورئ د اسلام په تاریخ کې تر ټولو زیات خدمت چې کړی هغه چا کړی دی زدران صاحب چې شته دین ته په میرمنو کې وو په میرمنو کې چې د دین ته زیات خدمت 1210 حدیثونه د عائشه رضی الله تعالی عنها روایت او مالی خدمت چې د په خزو کې بیبي
خدیجه الکبرى رضی الله تعالی نور د عنها ودان وروره صحیح ده ها په دې دنیا کې په دې دنیا باندې چې دی الله سبحانه وتعالی د چا مېرمنې ته د جنت زیری ورکړی د نبی علیه السلام ته مېرمنو ته د فرعون مېرمن ته ورکړی که نه هغه ته یې ورکړی عیسی بیبي ته ورکړی آسیه بیبي ته ورکړی. هدف دا دی ګوره ګران وروره هدف دا دی کله چې د امارت مشران ناپاڅي لکه ملا صاحب عباس تانکزی همدغسې عبدالسمیع غزنوي صاحب دا ګوره جاهد و عالم دی غزنوي صاحب یعنی د افغانستان نه د نړۍ په کچه د عجم په کچه باندې یو جاهد عالم دی او د امارت ډیر پخوانی غړی د ملګري به پیژني صحیح ده هغه راپاڅي زه خپله پیژنم زه ورسره ناست یم د منګه مشر ده داسې وړکی سړی نه ده کابل کې دینی مدرسه ده که نه هغه چې وایي چې دا یعنې د ښځو تعلیم چې دی فرض دی ولې دا خبره کوي ګوره وروره منګه چې دا زدران صاحب ما اوس ته هغه واتساپ باندې چې ځینې خبرې بخښنه غواړم تاسو کابل ورځ مې ویلې چې په مکتب باندې ګوره قربان دې شم ګوره دا خبره خو پوره کړم درته وروره تاسو کې دا کار دی چې سړي ته خبرې ته نه پرېږدئ ګوره چې دا خبره ته سل وارې پورم کې دی خو درته مکتب نشي خلاصوي دا خو لایف دومره دا بحثونه به روان دا خو بیچارې چې دا خالي چوره په انکباب وهي بس خلاص خبره صحیح ده فهیم صاحب سلامونه قبول کړه د خبره صحیح ده دی چې هر څه وایي بس موږ به ورته غاړه ږدو خو هغه بل کس چې و چې هغه سپین ږیری چې راغلی و هغې غونډه ځواني په دې اروپا کې تېره کړې اوس د قبر په سر باندې ولاړ دی وروره اوس وایي چې دا دی او هغه دی او څنګه دی وروره ستا په امیل ته ټول خپله په اروپا کې کانادا کې او خلکو ته وایه چې نه داسې دی او هغسې دی ته به ځې اوس صحیح ده ته مړی دی ریال ته زدران صاحب محترم دغه چرس څنګه د حرام دی ګناه دی دا په ځمکه کرل کېږي تک شنه دی لکه دغه صابه مابه غوندې دا سی حساب دی دغه قربان دې شم ګوره موضوع خو دې اوس بل خواږو تله کله چې دا فرعون چې و د خلکو په مخه کې غول نه کول کیا د به خلکو ته ویلې چې زه نعوذ بالله من ذلک زه تاسو خدای یم او زه ګوره ډکې امتیاز نه کوم خدای به د شپې ناوخته پټ د به غول کول بیا دلته خدای پاک چې د شیطان د خلکو ورپسې خبر کړی کوی شي مثال باولې وایي او بل شی بخښنې سره مهرباني چوپان کباب د مواله دی نو دای چې کله دا شیطان لاړه د خلک ورپسې خبر کړ چې راشي تاسو خدای خو دلته راغی مردارۍ وکړه دلته د خلک چې ورپسې راغله دلته فرعون خدای پاک ته وزر وزارۍ شروع کړه چې ومه مې شرموه بیا په دې کې دغه ځای کې خدای پاک دلته د چرسو بوټی راشین کړ آفرین دا د خدای امر وکنه دا صحیح ده کنه خبرې ته اوس غوږ شه زه اوس دې جواب درته درکوم دا خرافات دي و نیمګړی ضروره خرافات یې وجوړول دلته یاره پرېږده که نه زه اوس دې جواب ورکړم که نه دا پرېږده زدران صاحب